توبه ویستې د ګناهونو نه، خو زما دعاګانې نه قبلېږي چې ولې؟ جواب د ډېرو خلکو دا مطلب دی. د یو ورور سوال: ما د ګناه نه توبه کړې ده خو بیا هم زما دعا نه قبلېږي. ډېر قیمتي بیان دی، نو راځئ چې ټول یې واورو دا پوره بیان. د یو ورور سوال کړی دی چې ما توبه ویستې د ګناهونو نه، خو زما دعاګانې نه قبلېږي چې ولې؟ جواب د ډېرو خلکو دا مطلب دی چې زه به توبه وباسم او الله ته به واپس شم او بس مصیبتونه به ختم شي، د اسمان نه به د سرو زرو د سپینو زرو باران راوورېږي، غمونه به ټول ختم شي، توبه مې وویسته او بس نه به امتحاني نه به مصیبتونه به الله ته به رجوع وکړه. دا نه دی پوه شوې تا سندانۍ ته توبه وویسته، قصه ختمه شوه، توبه دې وویسته نو امتحانونه به ولې نه ایسي؟ الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لازم بإنسان بني امتحان راولي دا حقيقت ته معلوم شو نبي بداونه يجولي بما بني مصيبة لري رجل دا ته بل فائدة ذکر کوي چې څومره الله ته نږدې وي دومره ور امتحانونه به ډېر راځي. شي جواب کوي إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. الله چې کله دې قوم سره محبت کوي صبر راولي، امتحانونه به راولي. نو کېدای شي ته توبه وباسې او سختي در باندې ښه ډېرې شي. دا د درېیمه فایده ذکر کړم، دا ډېره ناشنا ده، خو بیا به په دې سختو کې یو ناشنا خون وي، بیا به په دې سختو کې خون وي، سختې به ډېرې شي خو بیا به پکې یو خون وي. هغه خوند د څه دی؟ هغه خوند د ایمان دی، هغه سکون به تا ته میلاویږي. ځکه بعضو سلفو دا خبره کوله وي لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. وکچته د بچایانو ته پته ولګي د بچایانو د زامنو ته چې موږ سره کوم نعمت دی نو په تورو به را سره جنګ وکړي، دا نعمت به ونه اخلي. نو ستاسو څه خیال دی چې کوم عالم چې دا خبره کړې ده هغه به د باچا نه مالدار و؟ باچا نه زیات نعمتونه کې و؟ نه، د سره نعمت د ایمان او خوند ورسره د دې خوند پورې دا خبره وکړه کوم خوند چې موږ سره دی او کوم سکون زموږ په زړونو کې دی، که دا چې د دې باچایانو ته معلوم شو نو موږ سره به جنګونه وکړي، به زور به رانه اخلي. خو دم دغه شی کوم سکون چې په دین کې دی هغه باچایانو سره کوم ځای کې دی. نو دې ورور ته موږ اول دا وایو چې ته په دې حقیقت نه یې پوه شوې. دویم بیا دا خبره غلطه ده چې یو سړی دا وایي چې زه به دعا وغواړم او دا به ډایرکټ څه شي قبوله به شي. نه، د دعا دپاره شروط دي، د دعا موانع دي چې کله پکې هغه وي بیا دعا نه قبلي ډېر زیات دي. په دې باندې ما یو تفصیلي بیان کړی دی، هغه واورئ. د دعا آداب او شروط او کله قبلېږي او کله نه هغه تفصیلي بیان واورئ. خو په هغه موانعو کې یو مانع دا دی ته غوږ کېږدئ. یو خبره چې دی دلته دعا نه قبلي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. الله د انسان دعا قبلي چې کله پکې رښتې پرې کول نه وي یا د ګناه خبره پکې نه وي، الله دعاګانې قبلوي ما لم یستعجل، چې څوک پورې تادي نه کړي. یو صحابي راپاڅېد ویل رسول الله ولې استعجال ده؟ استعجال څه ته رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا چې یو سړی وایي قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وی دعاګانې وغواړي وی بیا لګیا شي، یاره دعا مې وغوښته، دعا مې وغوښته، قبوله نه شوه، یو ورځ داسې راشه هغه دعاګانې وکړي. دا خبره یاده ساتئ، کوم سړی چې تادي کوي چې زما د دعا دې زر قبوله شوې، د دعاګانې نه قبلېږي. دا یې ورور هم دغه وایي زما دعاګانې به یې نه قبلېږي. دې خبره نه چې خبره په ده کې یو مانع مخامخ دا دی. لا نور موانع خو هغه بیا کته غواړي چې نور دغې څه مشکلات دي. الله نه اوس کړی زه دعا قبلوم، خو د الله نه خو څوک رښتینی نشته.
لوز د الله په خپل ځای دی چې قبوله نه شوه نو خپل ګریوان کې وګوره تا کې به څه مسله ور الله دعا قبلوي. بله خبره دا غلطه ده چې څوک دا ووایي چې زه به دعا وغواړم بس الله به دغه قبلوي. نه، حدیث کې درجه د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی کله چې یو مسلمان دعا وغواړي د الله نه الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، الله له په درې خبرو کې یو ورکوي، یا خو له دغه دعا قبوله کړي واما ان يدخرها له في الاخره، یا الله پرې د آخرت ته د دعا په ځای ول اجر ورکړي، قبلېدو په ځای ول څه ورکړي؟ اجر. واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، او یا الله د دنه د دې په ځای بل مصیبت لري کړي. درې خبرې لازم نه چې د دعا به قبلې ده، کیدی شي قبول شي او کیدی شي الله د بل مصیبت لري کې چې ته نه معلوم دې دعا د لاسه لري کوي، او کیدی شي الله پرې د آخرت ته نو په آخرت کې بل څه درکې اجر به درکې. او درته وګوره چې کله دعا نه قبلې ده په دې کې د الله حکمتونه یې ګوري. لکه اوس یو سړی دی موانع پکې نشتی، شروط برابر دي، خو مسلمان سره دی، بیا هم کیدی شي دعا قبول نه شي، پای کې به الله صحیح حکمت. بس کتابونو کې به دا خبره کتلې د بعضو سلفونه، وی موږ به دا سوال کوو چې یا الله موږ له توفیق راکړي د غزا چې د جهاد له لاړ شو، خو توفیق ول الله ورنکو، هلکه ښه نیکان خلک نو بس پکې دا وی موږ په خوب کې ولیدو، خوب کې راته داسې رالو که چېرته ته غزا له لاړې نو په غزا کې به قیدي شوي، قیدي به شي، او که چېرته قیدي شوي نو ته بیا د هغوی دین ته اوړې. ګوره د الله دې حکمت ته په دعا نه قبلولو کې دې به لاړ شي جنګ له، خو په جنګ کې به څه شي؟ قیدي به شي، او چې قیدي شي نو په هغه تکلیفونو کې دې شي صبر ونه کړي نو د هغوی هغه دین ته به ووړي. اوس دې خو به دا چغې وایي د جهاد دپاره دعاګانې غواړم هغه هم نه قبلېږي. صبر ته الله نه ښه نه پوهېږي. تا چې دا سوال شروع کړی زمونږ سوالونه سي زمونږ خو دغه هم نه دي، موږ دغه سوالونه کوزي کوو د دین ده، زمونږ خو دغه سوال دی چې الله غټ ګاډی راکړه، یو دې شي وړوکی اونته کې کور چې 20 کمرې او نیم کیله ځمکه کوي او ډېرې ښځې او ډېر بچي، زمونږ دغه سوالونه ما ته پته راکړه. د دنیا نه مخکې ځو نه دې شاته ځو، په دې دنیا ولاړ یو. اوس یې سړی یا الله غټ کور راکړه، الله دعا قبول نه کړه، بس د بس پیره خوله ده یاره ډېرې دعاګانې موږ وغوښتې وه، څه دې وغوښتو؟ د عبادت دپاره نه د کور دپاره قبوله نه شو. وایي قبوله نه شو نو صحیح ده که نه، ستا دپاره به پکې خیر نه، په دې کور کې به ستا دپاره خیر نه. کیدی شي دا کور ته جوړ کړي، ډېره خرچه پې وکړي او په دې بیا څه اسماني یا طوفاني څه عذاب پرې راشي او ختم شي، پیسې به ټولې ضایع شي. کیدی شي دغه کور ته جوړ کړي ډاکوان دپسې راشي او مړ دې کړي، کیدی شي ډاکوان ته پیسې ووایي، کیدی شي ډېرې خبرې دي که نه، موږ ته نه یو خبر، خو په عرش باندې یو رب دی هغه ته خبر دی. ورسېدې به دې مسله که نه نو دې ورور ته موږ دا وایو او دا یو ښکلې نقطه ده چې بعضو کسانو کې دا بیماري ده چې دی وایي چې یالله دا کار راله وکړه، هغه کار ډایرکټ ونه شي خو الله وله په بله طریقه وکړي، نو دی بیا نسبت د دې خبرې الله ته نه کوي او هغه طریقې ته او هغه لارې ته کوي په کومه لار چې د مشکل د حل شوی، او دا بې وفایي ده د الله سبحانه وتعالی سره. دا پلانې چې راغی ستا دا مسله حل کړه، دا چا راوستو؟ دا هم الله راوستو. دا لار چې اسانه شوه دا چا اسانه کړه؟ دا هم الله اسانه کړه. الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې قبولې کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ هر مشکل اسان کړي. والله اعلم. خدا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدل، دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.